د بېلارې ښځې لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د بېلارې ښځې لنډې کیسې وروستۍ او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې وروستۍ برخه. امید لرم چې دغه دردونکې کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. چې گویا ته خو همغه ښځه یې، نه بلکل مې ځان پرې نه پوهولو. هغه درد مې پټ په خپل زړه تېراوه. اما څنګه چې وایي علت ورکېږي عادت نه ورکېږي، همداسې ده. زه ورته خوشبین وم، خو د ظالم لور لا هم د خپل عمل نه لاس نه واخیستی. بدبختانه یو ورځ بیا دا زیری راباندې وشو. غزني کې وم، سهار وختي لمونځ مې لا نه و کړی. تیاره وه چې د مور له موبایل نه مې زنګ راغلو. بې وخته زنګ راتلو یې ورخطا شوم. زړه کې مې وویل الله دې خیر کړي. موبایل مې وکېکړ تر څو مې بلې ویل. د پلار غږ مې په جګ آواز ډېر غوسناک او دردېدلی غږ راغلو. راته ویې ویل څاروانه اورې؟ ما ورته وویل هو اغا جانه اورم، خیرت دی؟ پلار مې راته وویل خیرت زموږ په نصیب کې نشته، چې هر څنګه یې کوې راشه د دې فاحشې د نوره یوه غمه وکړه. تر دې خبرې وروسته یې غږ ګډوډ شو. څه پلار ډېر قهرجن و، سم نه شو غږېدلی. څه د شبکې ستونزه وه. بالاخره ګوشي مې مور واخیسته. که څه هم ژړل یې، خو بیا هم نسبت پلار ته مې څه ناڅه خبره صحیح کېده. په سلګو کې راته وویل. یو ځل څو ورځې مخکې د شپې مې حویلۍ کې بشکې ډکولې. د کلا له شانه ستا د کوټې بام ته تیږې راوار شوې. د بام له څنډې حویلۍ ته راولوېدې. چې اغا جان دې ور ووتلو څه شی ونه لیدل، خو د پښو دربا مو یې واورېده چې څوک وتښتېدل. هغه خبره مو له تا نه پټه کړه. بیا مې د ښځې ته ویل نوره به زه هم د شپې ستا سره اتاق کې څملم. لکه چنګړی داسې راوشکېده. راته ویې ویل له ما سره مه څمله، په ځان او په لور دې پیره وکړه. زه څوک نه راسره پرېږدم. نور مې هیڅ ورته ونه ویل. خوله مې پټه ونیوله. ترې را روانه شوم. نن بیا د شپې 12 بجې وې. د دروازې د قید په ورو ورو کړپې راویښه شوم چې ځان مې سمره بیداره کړ. ورته غوږ شوم. ډېر په آرامه مې د دروازې د خلاصېدو غږ هم واورېده. زر مې دې په اغا جان غږ وکړ چې دروازه خلاصه شوه. څوک را ننوتل. په دې سره معصومه هم راویښه شوه. اغا جان دې تر مخ شو، زه له اخره پسې شوم. د دهلیز ور یې چې راخلاص کړ، مخامخ ستا د اتاق په زینو کې دا خریمه تر مخ وه. 2 کسه غلي پسې وو. غوښتل یې اتاق ته ننوځي. زموږ د وره ور خلاصېدو سره دا فاحشه زر اتاق ته ننوتله. هغه نور 2 بیرته په شا رامنډه کړل او وتښتېدل. د سپوږمۍ رڼا وه، خو موږ ونه پېژندل. تر دروازې چې ووتل، معصومې له کړکۍ نه لیدلي وو. ویل یې یو مې ونه پېژانده، خدای زده څوک وو. دا بل د پلوشي خپل د کاکا زوی وو. خو هر څوک چې وو دوی خپله مخه ونیوله لاړل. اغا جان دی چې واپس له دروازې تر راوګرځېده، د بیلر پایپ یې راواخیسته. دې فاحشې ته ورغلو. لومړی خو یې ور ورته نه خلاصاوه، ځان یې په ویدو اچولی وو. چې ور یې خلاص کړ، خدای زده کوم پایپ یې وهلی وي او که نه. سپین ږیری سړی دی، چیرې د بیچاره زور پرې رسېږي. پایپ یې کلک ونیولو. دې هم سمې منګولې ور اچولې، لکه کچي داسې کړچېدله. منکره شوه. ویلې زه په هیڅ هم نه یم خبره. کور ته به مو غله راغلي وي. د مور کیسې لا دوام درلود. په خبره کې ور ولوېدم. مورې اوس مه ترې ژاړئ. ما خو 1 کال مخکې پیر په لاس کې ورکاوه. تاسو یې مخکې ودرېدئ. که نه ما ان له اولې ورځې پېژندلې. سترګې د ښځې نه دي او نه به په ټول ژوند ښځه شي. لا مې خپلې خبرې نه وې تکمیل کړې چې بیا مې د مور په جګ آواز د ژړا سره ګډ غږ تر ما تیر شو. کاشکې زویه همغه وخت مو ستا په خوله کړي وی. د دې سپک لوښي نه مو ځان خلاص کړی وی. داسې پښېمانه یم لکه هندو په کلمه. ما ورته وویل ژاړه ما خیر، اوس هم چې راسره موافق شوئ سمه ده. اغا جان ته ووایه چې ځان تیار کړي. زه هم دا اوس دې ته هم زنګ کوم تر څو زر تر زره یې مخ ورک کړي. فقط ورته ووایه خپلې دروازې ته یې له لارې ورخوشې کړه. نور ته تر راځه. اگر چې نسبت د دې تیر اختیارۍ ته، خو شیطان راته وایي تر څو هم دا اوس در روان شم. داسې درس ورکړم چې 1 پشت نسل ته یې هم درس پاتې شي او بیا د چا د عزت او دروازې سره داسې لوبې ونه کړي. مور مې راته وویل نه زویا، هلته د خور د دې کفارو په کور کې ده. خدای نه خواسته چې بیا د دې فاحشې
کسور تر هغې ملنګې ونه باسي. اوس یې هم په اور پخه کړي. اول دې ښه خبره وکړه، فقط یې مخ ورک کړئ. وروې شړئ، زموږ د ځورولو دروازې د سپکولو سزا د خدای ورکړي. ما ورته وویل سمه ده مورې، لمونځ مې نه دی کړی، ځه الله مو مل شه، زه مو وروسته احوال اخلم. له همدې سره مې د مور نه تماس راقطع کړ. پلوشې ته مې زنګ وکړ. له اوکې سره سم یې په ژړا کې راته وویل بلې څروانه اورې؟ ما ورته وویل هو اورم پاهیشي. تا بیا خپل عمل ترسره کړ او ژاړې هم لا ته؟ د ښځې د مکرجنې ژړا غږ لا لوړ شو او په قسمونو یې پیل وکړ چې گویا مور او پلار دې دروغ وایي. زه په هیڅ نه یم خبره، کور ته غله راغلي او که هر څوک وو دوی یې په ما را اړوي. خبرې لا نه وې خلاصې، غږ مې پرې وکړ. بس نوره خبره ختمه ده. ډیر وخت مې درکړ، عذر مې درته وکړ، د خدای لحاظ مې درته وړاندې کړ، خو ودې نه منلو. اوس مې د دې بابولالو د اورېدو لپاره زنګ نه دی درته وهلی. څنګه چې مې پس له عذر زاریو درته ویلي وو، نور له همدې لحظې زما لخوا په 100 طلاقونو طلاق یې. ورشه د هغه چا سره واده وکړه چې زما او زما د کورنۍ پاته او عزت دې ترې قربان کړ. له دې وروسته ستا لپاره زما په کور کې د یوې دقیقې تم کېدو لپاره هم ځای نشته. ورځه آغا جان مې حویلۍ کې درته ولاړ دی، تر خپلې دروازې پورې در رسوي. فقط زر تر زره د مخ ورک کړه. نور مې تماس ترې راقطع کړ. په 11 لمانځه پسې جګ شوم. نیم ساعت وروسته مې بیا مور ته زنګ وکړ. له سلام وروسته مې ورته وویل مورې څنګه مو وکړل؟ مور مې راغبرګه کړه. الله زویه داسې نخرې وکړې، تا چې د تلو ورته ویلي وو. حویلۍ ته راووتله، په سپکو یې شروع وکړه. په خپلو مټو سینو یې خولې لګولې، ځان یې تک شین او زخم کړ. په همغه حالت ته کې تنها له کوره ووتله. د ولایت سړک ته ور واوښته. آغا جان مې د اخره پسې ور ولېږلو. تر څو سړک ته ورسېدو دا موټر ته ختلې وه. آغا جان دې واپس کور ته راغلو. ما ورته وویل ښه یې کړي چې واپس تر راغلی. بلا مو پسې ما پسې ګرځئ، انشاءالله هیڅ هم نه کیږي. زه مو احوال اخلم، که ضرورت شو همغه ساعت ځان در رسوم. فعلا زما دنده شروع شوه، خدای مو مل شه. مور مې راته وویل ښه زویه ځه مخې ته دې ښه، خدای دې وساته. تماس مو قطع کړ. په دې نه وم خفه چې ښځې ته مې طلاق ورکړ یا مې ژوند ګډوډ شو. یوازې خور عالیې ته مې اندېښنه وه. د غرمې د ډوډۍ په مهال چې له کارخونې د وتلو اجازه راکړل شوه، بهر راووتلم. زنګ مې ورته ووهلو، موبایل یې خاموش و. له دې سره مې اندېښنه لا زیاته شوه. لنډه دا چې مازدیګر مې بیا زنګ ورته وکړ. دا ځل هم زنګ ورنغلو. له دې سره مې بیخي زړه ور وختلو. کور ته مې زنګ وکړ. مور پلار او کورنۍ، خور مې معصومه هم په دې اندېښمن وو چې د عالیې موبایل خاموش و. هیڅ احوال یې نه ترې درلوده. مور ته مې ډاډ ورکړ چې خیر خدای به هر څه اسانه کړي، ډېره اندېښنه مه کوئ. سبا زه له شرکت نه رخصت اخلم ورځم، وینم یې. په دې سره مې ګوشي پلار واخیستله. راته ویې ویل ته مه راځه زویه چې له کار نه دې ونه باسي. لار هم ډېره ده. سهار مې چې چای وخوړ زه ورځم احوال یې اخلم. ما ورته ویل سمه ده آغا جانه، زه یا ته، مقصد چې یو څوک ورشو له حاله ځان خبر کړو. پلار مې راته ویل هو زویه مه راځه، ارامه اوسه، سبا انشاءالله زه ورځم. په همدې خبره مو د خدای پامانۍ په کولو سره تماس قطع کړ. د شپې تر تېرېدو وروسته سهار مې بیا لومړی عالیې ته زنګ وکړ. شبکې همغه ځواب راکړ چې گویا موبایل خاموش دی. بیا مې کور ته زنګ وکړ. له سلام او حال احوال تر پوښتنې وروسته مې پلار وویل زه کور ته ور روان وم. خو همدا اوس د عالیې له خسرخیلو نه چا زنګ کړی و. ویل ستاسو لور ته هم خاوند طلاق ورکړی. لږ ناروغه وه، د سپین ماڼه روغتون ته مو راوستلې. پسې راشئ در یې ولی. دا دی اوس له دروازې ووتلو. زه او مور دې دواړه روغتون ته روان یو. که څه هم زړه مې سخت درد وکړ، خو پلار ته مې ورغبرګه کړه ښځه خدای مو مل شه، په خیر ورشئ. څه چې تقدیر وي بله نه کیږي، همدې کې به مو خیر وي. نور مو تماس قطع کړ. بالاخره دوی چې کله روغتون ته ورسېدلي وو، لور یې عالیه د بستر په چکپرکټ پرته وه. سیرم پرې چالاند و او ټول بدن یې تک تور او شین زخم لکه سپیانو چې خوړلي وي. په ډېر بد وضعیت کې وه. ان په مخ یې هم ډېره مضبوطه څو سوکه وهلې وه چې د پړسوب له وجې څو شپې سترګې پټې وې. خو مور او پلار مې دا د وهلو سخت ظلم ورسره کولو خبره یې له مانه پټه کړه
صرف وی ویل الیا مو کور ته راوستله زویه، طلاق یې رښتیا ورکړی، یوسف یې هم ترې ګرځولی. له یادولو د پاتې نوي یوسف یوازینی وړوکی یو نیم کلن زوی و. ډېر هوښیار او بیدار هلک و. زموږ په شمول په خپله مور یې الیا هم ډېر ګران و. خدایي چې شي په طلاق مې دومره زړه بد نه شو، اما د دې خبرې په اورېدو مې زړه سختې څړیکې وکړي. خو د ظالمانو سره مو څه کړي وای؟ مور ته مې د ډاډ ورکولو په پار وویل خیر مورې، خدای به خیر پیښ کړي. یوسف هم کوچنی دی، بې موره دوی هم نشي ساتلی. ګوندې وي په زړه کې د رحم اوبه توی شي او راویلېږي. په دې سره مې مور په ژړا شوه. زما هم سترګې راډکې شوې. خبرې له دواړو نه لاړې تماس مې ورقطع کړ. 3-4 ورځې وروسته زه هم د جمعې د رخصتۍ په پار له غزني نه روان شوم. خو له بده مرغه کور ته د رسېدو سره سم مې د علیې په ډېر بد حال سترګې ولګېدې. لا یې هم د مخ پړسوب نه و ناست، بدن یې زب زب ټوله تکه توره او شنه وه. ما ورته ویل دا ولې؟ په ځواب کې راته وویل پلوشه په چیغو او ژړا کور ته راننوتله. لاسونه او غاړه یې په وینو سره وو. ویل یې ټول را باندې راټول شول. لومړی یې ښه ووهلم، له وهلو وروسته یې تر دروازې بهر ایساره کړم چې نوره زموږ نه یې په کار، ورځه خپل کور ته دی. په دې سره دوی د خپلې غصې سړولو لپاره په ما راټول شول. ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې زما یې څه ګناه، خو چا مې غږ نه اورېده. آخر کې کریم په مخ په سوک وهلم. نوره نه یم خبره شوې. روغتون کې په هوش راغلم. د خور له خولې د دې خبرو په اورېدو سره توا اور مې واخیسته. پرته له چای څښلو د مې جوړولو جګ شوم. په کوټبند ځوړند جعفر مې راواغوسته. ورته مې ویل ته سیلاب نه یې راوړې، ما غوندې ورور لرې، صرف 1 ساعت صبر وکړه. داسې ناز به دې واخلم چې تر اوسه بل ورور د خور نه وي اخیستی. له همدې سره یې په ټوک ټوک وجود راټوپ کړل. مخکې مې ودرېده، ان تر زنې ونیولم. بالاخره هر څه مې چې وکړل اجازه یې را نه کړه. جمپر مې واپس را نه وویستلو، که نه یقینا ډېر زیات عصباني شوم. زړه کې مې و چې ورځم په هر یو یې چې په ګوتو راغلو داسې درس به ورکوم چې د ټول عمر لپاره یې عبرت شي، او ورته وښایم چې وهل داسې وي. بې غیرتو په ښځو مو زور رسېدلی. ستاسو خور او لور زموږ فتح او ابرو لوټ کړل، مګر بیا هم دا چې ښځه وه زما ضمیر نه منله تر څو وار پرې وکړم، او تاسو یوه بې ګناه ښځه داسې بې رحمه وهله. خو په هر راز د خور د سخت ممانعت له وجې مجبور شوم. هر څه مې خدای ته وسپارل. شپې ورځې همداسې تېرېدې. که څه هم نور آرامي شوه، له هغه سپکو سپورو کیسو مو غوږونه په قرار شول. ولې بیا هم زما په شمول ټوله کورنۍ لکه خوب چې وینو، حواس او خیالات مو ټول یو قسم هوایي وو. هیڅ مو په خپل نورمال ژوند کولو تمرکز نه راټولېده. دا یې هم په هر حال څو ورځې وروسته د علیې زغم ختم شو. په زوی پسې زړه وختلو، ان تر دې چې د څو نورو ورځو په تېرېدو بیخي پسې بېتابه شوه. شپه ورځ به یې په مخ اوښکې روانې وي. ژړل یې. لومړیو کې خو مو ډاډ ورکاوه چې ګواکې هر څه هېر کړه. داسې وګڼه لکه واده کول، زوی او طلاق ته هر څه دي چې یو خوب لیدلی وي. د پیغلتوب د وخت په شان د خوشحاله او آرامه بیا خپل ژوند ته دوام ورکړه. مګر څنګه چې وایي که زړه ته سل تسلي ورکړم، که زړه ته سل تسلي ورکړم، سترګو لیدلی جانان کله هېروینه. د دې هم له یوسف نه زړه نه صبرېده. بالاخره تنګ یې کړو. بله ورځ مې ورته په غوسه وویل انسان ته یو ځل خبره وشي، له دې وروسته دې په مخ اوښکې ونه وینم. نور غمونه او اندېښنې مو کم دي، خو دې خوارکۍ په ځان او خپله ژړه واک نه درلود. اما له دې پس به یې زموږ نه پټ پټ ژړل. کله به یې د اتاق ورپسې قلب کړی و، کله به بله خانې ته پورته شوې وه، هلته به یې ژړل. هر سهار به چې راپاڅېده بالښت به یې په اوښکو لوند او خشت و. ټوله شپه به یې ژړلي وو. ان تر دې چې 6 میاشتې وروسته ډېر سخت عصبي تکلیف ورته پیدا شو. بسته یوه شپه ورځ به بېحاله شوه، په هیڅ هم نه خبرېده. سره د دې چې ډېرې دوایي مو هم پرې وکړې، خو ښه نه شوه. همغه شان عصبي حملې به پرې راتلې. پوره شپه یا ورځو به بېهوشه وه، رڼې سترګې به یې نیولې وې. نور یې نه څه خوړل نه یې څښل. صرف کله کله به یې همدا بېحالۍ کې هم د یوسف نوم واخیسته. خو څنګه چې مې وړاندې وویل، سره د هر ډاکټر د دوا خوړلو ناروغي د هرې ورځې په تېرېدو سره لا زیاتېده.
لنډه دا چې یو کال پسې خپل مظلومانه روح لا یزال څښتن ته وسپاره، په حق ورسېده. عمله بده مرغه ان تر سا ورکولو وروسته مو هم چې هر څه پرې وکړل لا یې هم سترګې پټې نه کړې. بالاخره د خپل وړوکي زوی یوسف جان د لیدلو په ارمان مو یې لوڅې سترګې په لحد کې کېښوده او خاورې مې پر ور واړولې. انا لله و انا الیه راجعون. د بېلارې ښځې لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د کیسې وروستی برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. قدرمنو او خوږو اوریدونکو که کیسه مو له پیل څخه تر پایه پورې راسره اورېدلې وي نو نظر مو حتما راسره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې کیسې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.